دې خلکو خاتمه په کفر باندې کې خوف دې په دې باندې چې خاتمه په کفر باندې ونشي خاتمه په بيدینی باندې ونشي الله د محبتونو مرکز دی بیا چې الله ته څوک څومره نږدې هغه خلکو سره مینه کول او هغه خلکو سره محبت کول دا د ایمان نښه ده د باندې ایمان تازه کیږي ایمان کې جلا پیدا کیږي ایمان کې رڼا پیدا کیږي اهل الله سره مینه څومره اولیاء تیر شوي دي لوی لوی خلک هغه سره محبت کول او هغه سره مینه کول هغه مړ دي هغه ژوند دي زمونږ په مشرقي کې اړې سره تیر شوی دی نجم الدین اخوندزاده هغه سره محبت ده مینه مو سره الته علم خور کړی دی دین خور کړی اسلام خور کړی دی الله طرف ته خلق را بللی د دعوت او د تربیت او د تزکیه کار کړی دی الله خوف په خلکو کې پیدا کړی دی اسلامي احکام باندې د عمل لوی تحریک مشرق کې چلاوله نن خوشبختی او غزنین راغله اول ته ډیر شو جهاد کړی دی الله په لار کې انګريزانو سره سلګونه مریدان او متعلقین شهیدان شوي دي سلګونه زپه په کولو کې خلیفګان او خلک کې نولي دین دعوت احیا کړي او الله طرف ته خلکو ته دعوت ور کړي رڼا یې خور کړي دین سره محبت ده مینه مو سره ده د شل کاله مخکې پورې لري زوینه به خلک راتلل د خنزاده سره په جمعات کې به د جمعې مونږ کو خلکو دا د نجات ذریعہ ګڼل آخرت کې د خلاصي ذریعہ ګڼل اهل الله سره مینه اهل دین سره مینه کوم خلکو سره الله مینه کوي هغه سره مینه او محبت کول او کوم خلکو سره الله دښمنی قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله قل من كان عدوا لله وملائكته فإن الله عدو للكافرين الله دښمنانو سره دښمنی کول او الله دوستانو سره دوستی کول اهل الله سره اهل الدين سره مینه کول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله ویلي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي هغه خلکو سره ځان نږدې کړه چې خپل رب بندګي کوي بیګا او سبا د خپل رب بندګي کوي او وخت ولري هم دې سره ځان نږدې کړه قرآن کې الله عمومي خطاب مؤمنانو ته کړی دی یا ایها الذین آمنوا کونوا مع الصادقین صادقین خلکو سره ملګري شي ټول له صادقین امغه چې الله سره خپل عهد باندې وفا کوي الله بندګي کوي الله په عبادت کې الله په بندګۍ کې د ارچانه مخکي جبه د الله په ذکر باندې لمدي شونډې د الله په کتاب د الله د کتاب په تلاوت باندې خوځي شونډې په امر بالمعروف او نهي عن المنکر او دعوت الى الله او دعوت الى الخير باندې خوځي دعوت الى الخير باندې شونډې خوځي الله ذکر باندې شونډې لمدي د الله مینه په زړه کې دغه اهل خیر دي دغه اهل دین دي دې سره محبت کول لري په جماعت کې ناست دی په ډله کې ناست او د دې په صحبت کې ناست او د دې په صحبت کې خیر دی برکت د صحابه شان ول ډېر اوچت دا د صحابه نه پس د تابعین شان ډېر ول اوچت دی صحابه شان ځکه اوچت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحبت په تناسب شوی ارحم امتی بامتی ابو بکر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وأله مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا دا درجة بلچاتا حاصلی کی ہونا کا دا درجة بلچاتا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة وأفرضهم زيد بن ثابت وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل هو المدر ده خط تازه ناس دي كانت ده في بويهم خط تازه ده وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ده مقام بل چاته نه حاصل شوی رسول الله ویلي قد حد قدر نفقه او خیرات الله پلار کې وکړي زما د صحابه نیم چارک او یو چارک خیرات ته بس تاسو نه رسي صحبته د نبی عليه الصلاه والسلام د صحبت برکت د تابعین مقام له وچت خير القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا هغه الصحابه صحبت ته حاصل شوی نو همدا شان داغینه پس د علما او صحبت د نیکانو صحبت د اهل الله صحبت د دینی جماعتونو صحبت د دینی ټولونو صحبت د خیر دی د برکت دی د
ایمان تازه کیږي، الله سره مینه پیدا کیږي، الله پیغمبر سره مینه پیدا کیږي، الله دین سره مینه پیدا کیږي، مون سره، روزه سره، زکات، حج، الله په لار کې جهاد سره مینه پیدا کیږي، محبت پیدا کیږي، ایمان په زړه کې تازه کیږي، ایمان په زړه کې رڼا کیږي. الله د عبادت لایق دی او الله د بندګۍ لایق دی. هغه سره زموږ محبت هم دی، هغه نه زموږ يرم دی، هغه نه زموږ خوف هم دی. خو الله په بندګۍ او د الله په عبادت باندې موږ ال درې دې شو، موږ الک لکې دې شو چې موږ اهل الله سره او اهل عبادت سره او اهل دین سره مینه وساتو، محبت وساتو او دا غي ټولګي نه ځان حساب کو، دا غي په ټولګي کې ځان شامل کو. استعانت الله نه پکار دی، مدد الله نه پکار دی. الله د ټول خلق حوائج الله ته معلوم دی او الله د حوائج حل کول والا الله دی. ما یو کال باندې شرجامي ویلې، موږ استاد شرجامي شاه منصور صادق صاحب هغه ډېر بزرګ او اهل الله، هغه ته چا ویلي چې د پلار شهید شوی دی. نو هغه پرچې ته ناستم نو راغی د حدیث ماته ویلې، هغه برکتي سړی و، هغه خولې نه زما یو کرته باندې یاد شو. ماته ویلې چې د نفقې او د رزق غمونو کې بچې. ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: من جعل الهموم هما واحدا ای هم الاخره یکفیه الله جميع الهموم. چې چا ټول غمونه یو غم کړه اخرت غم، الله به د ټول غمونو لپاره کافی شي، الله به د ټول غمونو لپاره کافی شي. حوائج حل کول والا الله، مشکلات حل کول والا الله. حدیث کې راغلی دی، حدیث قدسی د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې الله فرمایلی، الله تبارک وتعالى فرمایلی دی چې سره قرآن کې مصروف شو، مانه سوال مونږ د قرآن په خدمت کې مصروف شو او سوال ته مزګار نشو، زبردست شیان ورکم چې کوم بیګا او سبا سوال ته لاسونه نیولي هغه ته مې نه ورکړي. قرآن خدمت ته څوک کوي. حدیث کې راغلی: فإن لله أهلين في الأرض، الله والا خلق دی په ځمکه کې. او بیا فرمایل چې اهل القرآن اهل الله، قرآن والا الله والا دی. قرآن والا خلق دا اهل الله دی. قرآن خدمت څوک کوي، قرآن اوري، قرآن وایي، قرآن باندې عمل کوي، دا اهل الله دی. رسول الله ویل چې الله فرمایل چې قرآن زما دا سوال ته مزګار نشو د قرآن د وجه نه چې قرآن کې مصروف دی، اعطيه افضل ما اعطي السائلين. سائلین ته څه ورکوم، داغه نه ډېر څه ورکوم، داغه نه ډېر څه ورکوم. حوائج او مشکلات حل کول والا الله. قرآن کې الله فرمایلی: واستعینوا بالصبر والصلاة. الله نه کومک غواړئ په صبر باندې، الله نه کومک غواړئ په مونږ باندې. صبر روزه ته وایي، روزه باندې مونږ باندې الله نه کومک غواړئ. روزه ونیسئ، دعا وکړئ.